الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت ترتلو علامات نخی نخانی بیانی دی. آغا علامات چی حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا اشاره کردی ده او دا آغی تذکره کردی ده. آغا علامات من غالبا بین کردیو کم چی وارا علامات تی اخکار شوی دی. بیا منگا باز شروع کو دا آغا علاماتو پا بارکی چی اغم پا وڑو علاماتو کی رازی او لار اخکار شوی ندی. هم بعضو علاماتو کی اختلاف تے، لگا تیر شوی درس کی بعضو علاماتو کی ذکر شو دی کم بعض علامات دیسی دی چی بعضو علماوی رخکار شوی دی او بعضو الانی دی رخکار شوی. بیادا نخی چی کمی دی پا دی کی دا بعضو وقت تعیین شوی دی حدیثونو کی چی دا با پلانی وقت رخکار کی او باز دیسی دی چی لاغی پتہ نلکی او باز دیسی دی چی علماء و حدیثون را جمع کردی دی، اجتحادی کردی، کوششی کردی او وقتی معلوم کردی چی پلانی وقت مانی بدا نخ رخکار کی. نو پا دغا نخو کی منگا یوسو نخی ذکر کردی. یو نخ دا بین شیو چی بارانون با دیر شی خو فائدہ با نور کی پا دی چیز مکہ بس شی نرا زرگونی. دوی منخ دا ذکر شیو چی تندرون او تندر با دیر شی. دری منخ منگ دا ذکر کردی چی او باچا برا پیدا کی پا خلقو بانی و باچایی کی چی آگا پا غلامانو کی او دا غنون بسی جاه جاه. سلورم منخ منگ دا ذکر کردی چی زلزلی با دیر زیادی شی پر لپسی بشی و پا طول دنیا کی با عام شی. پینزم نخ دا ذکر شیو چی او سڑے بروزی او پا خلقو بندی باچایی کئی دا خلق با دا غدیر تابیداری او دا اب دا کم خاندان نی قحطان. شپگم نخ دا ذکر شیو چی حیوانات بخبری کئی دا انسانانو سرا او جمادات چی سا پکی نشتی لکه چابک شو دا پیزار تسمشو او دا انسان دا ورون شو دا بم خبری کئی او دا هر علامی بخبلزی کی تفصیل او وضاحت شیو چی کل بدا کار کیگی او سنگ بکیگی. دا غین بعد یو بل نخا چی حدیثونو که اغی تا اشاره شوی دا اغا دا چی میاش بغٹ شی، میاش بغٹ شی انتفاق الاهلہ. اهلہ یعنی هلال میاش سپوگمی. نو کله چې سپومی راښکاره شي دا اولنۍ شپې سپومی نه هغه څه معمولي اکثر په نظر هم نه راځي او دا غټه شي پیړه به شي. لکه دا دلیل به پې ذکر کو دی کې وضاحت دی. د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی او امام طبرانی راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتراب الساعه دا قیامت دا نجدی کیدو دا نخی دی یوی بکی ذکر کرا ان یور الهلال قبلا. هلال چی کل رخکاری چی سپومی پاول شپی خلق وینی نو دوم را بغٹی چی خوازیها بی فیقالو لیلیلتین. نو خلق بوی چی دا دو شپو دا دا سو دا دا دو دا. یو بل حدیث کی رازی دام امام طبرانی راوڑے دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من اشراط الساعة دا قیامت پا علاماتو کی دا دی انتفاق الاهلہ. سپومی با پیڑشی و با پرسی غٹا بشی حتی یورا الهلال للیلہ. خلق با دیویش پی میاشوینی فيقال هو لليلتين خكاري بديسي لك جلسوش بوي ددو
بل حدیث پم دلیل عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ ثابت دی او په دې حدیثونو کې خبره واضحه ده چې سپومۍ به داسې غټه شي چې خلک به وایي دا د دوو شپو ده او هغه به وي د شپې د یوې شپې به اولنۍ شپه کې چې سپومۍ ولیدی شي هغه څنګه کمزوري بلکل نرۍ تر دې چې لیدو کې هم مشکل خو دا به واضحه وي داسې به واضحه لکه د دوو شپو چې دا یوه نښه ده اکثر علماء دا خبره ذکر کړې وي دا نښه راښکاره شوې ده او ختمه شوې ده او په هغې باندې هغوی دلیل ذکر کوي چې قرطبي رحمه الله دا واقعه ذکر کړې ده چې په بخارا کې خلکو سپومۍ لیدلې وه او په منځ باندې دوه ټوکړې شوې وه نو دا هغه نښې ته اشاره ده والله اعلم خو دا خبره هسې واضحه نه ده وجه دا دی چې دومره ګټه نښه دا پکار چې عامو مسلمانانو لیدلی وی او په کتابونو کې تذکره شوی وی او خلکو ذکر کولی ځکه په دې باندې بعضو علماو رد کړی نو بعضو علما دا وایي چې دا نښه ښکاره شوې ده او بعض وایي چې لا نه ده ښکاره شوې والله اعلم نن سبا هم دا بعض خلک د سپومۍ تصویران وباسي او دا وګوره دا وایي د دوو شپو دا وایي د یوې شپې ده هغه غټه ښکاري د دوو شپو نو ژر دا تصویران ولګوي او ته وګوره دا اوس د یوې شپې ده نو کیدی شي چې دا هغه نښې کومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دی چې سپومۍ به څه شي غټه به شي وبه پړسېږي نو د یوې شپې به یو ښکاري به داسې لکه دا چې د دوو شپو وي نو یو نښه دا شو بله نښه خو دا اتمه نښه شوه د عربو دا ځمکه چې ده او خصوصا د جزیرة العرب دا ځمکه به تکه شنه شي او دلته به ولی او نهرونه او دا به بهیږي او باغونه به ښه ډېر شي داسې یو نښه موږ مخکې ذکر کړې وه که نه تبوک هغه تبوک پورې خاص و هلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته ویلي و که نه معاذه که الله دله ژوند درکو نو دا ځای به ته ویني چې ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا او موږ دا نښه ښکاره شوې ده ځکه چې اوس تبوک کې ښه باغونه دي او مزرعې دي او تکه شنه علاقه ده خو دلته اوس خبره عامه ده د عربو دا ځمکه دا شړې دا دشتې دا به ټول تک شنه باغونه شي او دلته به ولي به یږي او دلته به نهرونه به یي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا تر دې چې ځمکه د عربو داسې راواپس شوي نه وي چې هغه به تکه شنه او انهاره په هغې کې به ولي به یږي اوبه به یي نو بعضو علماو دلته دا خبره کړې ده وی دا نښه راښکاره شوې ده ځکه چې د عربو په ملکونو کې اوسېدی نو باغونه ماغونه ډېر دي او زراعت ته کار پکې عام شوی دی کویان پکې وتي دي او آلات ډېر شوي اگر که دا قول کمزوری دی صحیح خبره دا ده والعلم عند الله چې دا نښه لا نه ده راښکاره شوې وجه دا د دې نښې د راتلو د موسم به بدل شي موسم عام د عربو په ځمکه کې او بیا خصوصا جزیرة العرب کې ګرم موسم دی ګرم نو دا موسم به الله بدل کړي ډېر ښه موسم به دلته راشي او بیا به چینې روانې شي او کویان او
ځمکه به تکه شنه شي او دا شړې او د دشتې دا به ختمې شي. په دې باندې یو عالم تحقیق کړی دی دکتور عمر الاشقر، هغه هم دا خبره کړې ده چې دا نښه لا نه ده راښکاره شي. بلکې یو عالم په دې باندې ډېر اوږد بحث لیکلی دی، علمي بحث، دکتور زغلول النجار. هغه په دې خبره باندې دلایل راوړي دي چې دا جزیرة العرب چې کوم دی دا علاقه دا پخوا ډېر مخکې دا چېرته تکه شنه وه، تکه شنه علاقه وه او دلته ولې به یې دي او نهرونه به یې دو. نو بیا دې خاورو او دې شګو دا هر څه پټ کړي دي، هغه شینوالی، هغه خوړونه، هغه هر څه دې خاورو ډک کړي دي، نو یو دشت او صحرا ترې جوړه شوه. او هغه خو پې دلایل راوړي دي، پې ډېر دلایل راوړي دي تاریخي چې دې علاقو ته پخوا خلک راغلي دي او هغوی صفتونه کړي چې د تکې شنې علاقه وي. ډېر علمي دلایل یې پرې راوړي، دا خبره یې ثابته کړې ده. خو دې حدیث کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې پخوا دا ځمکې تکې شنې وي او دلته ولې به یې دي او چینې به وي او نهرونه وو. دلیل پې څه دی؟ دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعه، قیامت به دا وخت پورې راځي حتی تعودا، تر دې چې راواپس بشي دا ځمکې، راواپس بشي. تعود څه معنی؟ راواپس بشي، یعنې مطلب دی چې زوړ حال ته به راواپس شي. دی نه دي ویلي چې دا ځمکې به تکې شنې شي او ولې او نهرونه او چینې به راښکاره شي، نه، دا به راواپس شي. مطلب دی چې مخکې پخوا چې دا ځمکې دلته د جزیرة العرب دا ځمکې څنګه تکې شنې وي او دلته چې څنګه ولې به یې دي او دلته چې څنګه نهرونه او څنګه چینې وي، نو دا حالات به الله بیا هغې ته راواپس کړي. دا په دې حدیث کې په دې باندې دلیل دی او دې خبرې ته اشاره ده. نو صحیح خبر دا ده چې دا نښه لا نه ده راښکاره شوې. دا څویمه نښه شوه. دا دویمه په دې درس کې او اتمه دا کومې نښې چې موږ ذکر کوو چې لا نه دي راښکاره شوي، په هغو کې دا اتمه ده. نو جزیرة العرب تاسو اوس وګورئ دې شړو ته دلته څنګه شړي دي، داسې شړي دي چې انسان ورته حیران شي، نظر یې چې به کوم ځای ختمېږي هغه ځای پورې دا شړي د هغې نه اخوا چې انسانان پکې ورک شي او مړه شي پکې. دا خاورې دا سیلۍ یې وړي راوړي، دا شګه سیلۍ یې وړي راوړي، د دې نه ډېرکۍ جوړې شي، انسانان پکې ښخ شوي دي دقه شان، آبادیانې پکې ښخې شوي دي. کله داسې وشي آبادیانې پوره ښخوي. نو دا ځمکه مخکې شنه وه، دلته باغونه وو، دلته ښایسته ښایسته ځایونه وو، دلته نهرونه وو، دلته ولې وي، دلته چینې وي، هغه دې خاورو دې شګو هر څه پټ کړي دي او بیا به الله دا ځمکه راواپس کوي هغه شان. او اوس شروع شوې ده دا ویډیوګانې پر انټرنیټ چلیږي، دا اکثر د عرب لیګې ویډیوګانې کوي، داسې ځمکه به چې بلکل شړه او اوبه پکې را روانې شي، هغه خوړونه چې وچ شوي دي په هغې کې اوبه را روانې شوي دي. په سوونو کلونه وچ خوړونه پراته دي چې د هغې په سوونو کلونه شوي دي، بلکې حساب هم نه دی معلوم چې د کله نه دا خوړ وچ دی او بعضو کې الله بیا اوبه راښکاره کړي دي او بیا پې اوبه راغلي دي. نو د دې ته دا خبره جوړېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دا به الله رښتینې کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو د غیبو خبرې خو د ځان نه خو یې نه کوي که نه، خو الله ورته ویلي دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. نو دا ځمکه به الله راواپس کوي تکه شنه، دا د عربو دا ځمکه، دا به داسې ځمکه شي لکه څنګه چې زموږ هغه دي، هغه شان به تکه شنه شي او هر ځای کې به اوبه وي او ښایسته موسم به وي، بارانونه به ډېر ورېږي. د هغې نه بعد بله نښه، مسلمانانو باندې به دشمن حمله وکړي او دا مسلمانان به محاصره کړي، د دوی نه به ګیر چاپېره د دشمن تاو شي په مدینه کې. دا هم یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده. حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی دی، امام طبراني، امام حاکم هم راوړی دی، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوشک المسلمون ان يحاصروا الى المدینه، مسلمانانو باندې به
یو وخت کې دشمن حمله وکړي نو د مسلمانان به راجمع شي مدینې ته، نو هغوی به ترې ګیر چاپېره حصار واچوي، دشمن به ترې ګیر چاپېره څه واچوي؟ حصار، ګیره به ترې واچوي. حتى يكون أبعد مصالحهم صلاح، تر دې چې بیا د مسلمانانو دومره به دا راتنګ کي، د دشمن به د مسلمان دومره راتنګ کي او دومره به ورته نږدې راورسي چې د مسلمانانو د ټولو نه لرې مورچه به په صلاح علاقه کې، او دا صلاح علاقه د خیبر ته نږدې ده. خیبر خو پیژنې که نه، کوم ځای کې چې هغه تاریخي غزا راپېښه شوې، دغه ځای سره دا علاقه ده. نو د دشمن به مسلمان ته دومره نږدې راورسېږي چې د هغوی مورچه د ټولو نه لرې هغه به په دغه ځای کې یا قلعه چې هغوی پکې پټېږي هغه به په دې صلاح علاقه کې. نو دا یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نه واله او د اوسه پورې دا لا راښکاره شوې نه ده. نو دا نښه به هم راښکاره کېږي په صحیح حدیثونو کې دې تذکره راغلې ده، موږ حدیث ذکر کړو، دلیل هم پرې ذکر کړو. حاصل څه شو خلاصه؟ مسلمانانو باندې به حمله کي، په مدینه کې به هغوی بیا بند کړی شي، دشمن به ترې ګیره واچوي، حصار لرې ځای به د کوم ځای پورې؟ هغه به د صلاح علاقې پورې، هلته به د دوی مورچې او هلته دا لرې ځای دی، یعنې مطلب دی چې دشمن ډېر نږدې راغلی، خیبر څه دومره لرې ځای خو نه دی. نو دغه ځای پورې به دشمن راورسي او حصار به یې اچولی. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیثونو کې د هغې تذکره راغلې ده، د الله د کور حج به بند کړی شي، د الله د کور حج به بند کړی شي. دې نښو ته هم حدیثونو کې یا دې نښې ته په حدیثونو کې اشاره شوې ده. ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی، ابو یعلا ابن حبان حاکم دې ټولو راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت په د هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې د الله د کور حج نه بند کړی شي. نو د حدیث کې اشاره ده الى انقطاع الناس عن الحج، چې خلک به پرې کړی شي د حج نه، او دا لا د اوسه پورې نه ده راښکاره شوې دا نښه. که چېرته څوک پخوانی څه وخت یادوي چې پلانې ملک یا پلانې علاقه، نو خو یو علاقې یو ملک پورې خبره ده چې پلاني ملک والا مثال کې پلاني سن کې بند کړی شوي د حج نه او پلانې علاقې والا، دا خبره به عامه خاص زمانه د دې نه ده خوی شي، خو دا به عام مسلمانان به د حج نه بندېږي، عام مسلمانان د الله د کور حج به بند شي. څومره وخته پورې به بني؟ لسنوات قصیره ام لسنوات طویله؟ ډېرو کلونو پورې به د حج بني که نه څه وخته پورې به حج بني؟ الله اعلم، د دې څه پته نشته. نو نه دا خبره معلومه ده چې څو وخته پورې به حج بني، او نه دا معلومه ده چې کله به دا نښه راښکاره کېږي، یعنې هغه زمانه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده ښوولې، خو صرف یې دا ویلي دي چې داسې نښه به راښکاره کېږي. څه نښه ده؟ د الله د کور حج به بند کړی شي، دا نښه به راښکاره کېږي. د هغې نه بعد بله نښه د کعبې ورانېده، کعبه به ورانه کړی شي د یو حبشي په لاس باندې. په دې باندې ډېر دلایل دي، یو څو به ترې ذکر کړو. اولنی دلیل د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، امام ابن خزیمه ابن حبان حاکم راوړی دی،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی استمتعوا من هذا البيت، د دې کور نه خون واخلئ. د کوم کور نه؟ د کعبې نه، د الله د کور نه. د دې نه خون واخلئ. خون د دې نه خون څنګه اخیستی کېږي؟ طواف یې وکئ، وګورئ ورته، منځونه وکئ، هلته عبادتونه وکئ، دا خون اخیستی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې کور نه خون واخلئ. فإنه قد هدم مرتين، دو پیری به ورانیږي، ویرفع فی الثالثه، او په دریم پیر کې به اوچته کړی شي دا کعبه. فإنه قد هدم مرتين، وی دا دو پیری ورانه کړی شوې ده. که داسې ترجمه وشي چې دو پیری ورانه کړی شوې ده او په دریم پیر کې به اوچته شي، نو بیا خو دا خبره کمزورې ده. ځکه بعض علما د حدیث سندن کمزوری کوي، وی دا حدیث کمزوری. وجه دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا دریم پیر شو، او دا دو پیری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد ورانه کړی شوی دی. نو ځکه بعض علما دا وی د دې معنی دا ده فإنه قد هدم مرتين، معنی دا چې دا به دو پیری ورانیږي پر روان وخت کې، او په دریم پیر کې به اوچته کړی شي. نو دو پیری دا کله ورانه شوي ده؟ یو پر عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما ورانه کړې وه، او غزوړ حالات ته را رسولی، څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، هغه شان عبدالله ابن زبیر جوړه کړې وه. دا موږ د سیرت درسونه چې موږ بیانول، نو پای کې دا عنوان باندې چې کوم بیان دی هغه واورئ. ډېر مفید بیانات موږ هلته ذکر کړي چې دا کعبه څنګه جوړه شوې وه، او بیا څو پیرې د کعبه په تاریخ کې ورانه شوې ده، او کعبه څنګه جوړه شوې وه، او بیا پکې دا کمی ولې راغی. نو دا ټول تاریخ موږ ذکر کړی دی هلته، نو دا مقام دغه تفصیل نه دی. الغرض کعبه دوه پیرې ورانه کړی شوې ده. بیا یو د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په خلافت کې، د هغه په زمانه کې، نو هغه واپس کړه هغه شکل ته په کوم شکل باندې چې چا جوړه کړې وه؟ ابراهیم علیه السلام. بیا چې کله عبدالملک ابن مروان باچا شو، نو هغه بیا ورانه کړه او واپس یې کړه دغه شکل د رقم چې اوس ده. دریم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دریم پیر کې به اوچتېږي، یعنې دریم پیر به هغه حبشي به ورانوي، نو د هغې نه بعد به قیامت راځي. او حدیث کې راځي، بل حدیث کې متفق علیه حدیث ده، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یخرب الكعبة ذو السویقتین من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. دا کعبه به ورانی دو نرو پندو والا دا حبشی، ذو السويقتين، سويقتين په دې وی چې نری پندې وي، او وی به د حبشي. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد امام ابو داود راوړی چې د دې کعبې هغه خزانه چې کومه ده، دې کې دننه چې کومې خزانې پرتې دي او ښخې کړې شوي دي، نو دا خزانې به د حبشي یو کس به یې راوباسي چې هغه نرو پنډو والا دی. یو حدیث کې داسې راځي چې حبشي والا به راشي، داسې به یې ورانه کړي دا کعبه. امام احمد دا روایت راوړی، وی حبشي والا به دا کعبه داسې ورانه کړي چې لا یعمر بعده ابدا، د هغې نه بعد به دا کور بیا چېرته جوړ نه کړی شي. دغه دریم پیر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې کې به داسې شي اوچته کړی شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله حبشي والا راشي او دا کعبه ورانه کړي، نو د هغې نه بعد به بیا نه جوړېږي. یو بل روایت کې راځي، امام بخاري راوړی په کتاب الحج کې، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کأنی به، لکه زه چې دغه سړی وسینما څوک چې به د کعبه ورانوي، اسود د رنګ نه تک تور دی. افحج څه معنی؟ نو علماو دی ډېرې معنی ذکر کړي دي. افحج دا معنی ده چې دا پنډۍ د یو بل نه لرې دي، ډېرې لرې دي،
لکه عام انسانانو په پنډو په منځ کې چې کومه مسافه وي د هغه ډېره ده. بعض علما وایي افحج هغه چا ته ویلی کېږي چې د خپو د سرونه یو بل ته نږدې او د پوندې د یو بل نه لرې داسې خپې چې روانې داسې او چا ویلي افحج هغه چا ته ویلی کېږي چې د خپه کې نقصان یي ګوډ نو دا کوم سړی چې به کعبه ورانوي د ده څلور اوصاف رالو چې حدیثونه راجمع کړي نو دا څلور وصفونه ترې راوځي. یو دا سړی د کوم ځای دی؟ د حبشې دی. دویم رنګ یې څه دی؟ تور دی. دریم پنډۍ یې څه دي؟ نری دي. څلورم افحج هم دی، یا خو ګوډ دی او یا په خپو کې بل څه نقصان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره ویقلعها حجرا حجرا، دی به دا کعبه داسې ختمه کړي، داسې به ورانه کړي چې یو خښته به یې لرې کړي، یو خښته به ترې لرې کوي. ودلته یو فایده ذکر کړو. بعضو حدیثونو کې داسې راځي چې حبشي والا به راشي ثم تأتي الحبشه، حبشي والا به راشي فیخربونه، دوی به دا کعبه ورانه کړي. او بعضو روایتونو کې داسې راځي چې د حبشي یو کس لکه څنګه چې مونږ ذکر کړو، نو دا حدیثونه به څنګه راجمع کوو؟ لکه یو حدیث کې دی چې حبشي والا به راشي او کعبه به ورانوي، او په دې بل کې دی چې د حبشي یو کس به ورانوي. نو دا حدیثونه به موږ داسې راجمع کوو چې دا به یو لښکر راځي، یو ټولګی به راځي، او دا ټول به د کوم ځي؟ د حبشي به خو ورانول والا د دوی مشر هغه به یو کس وي. نو لکه ټولو چې ورانه کړه راغلي خو ټول دي که نه. نو کوم حدیث کې چې جماعت ذکر شوی دی هغه په دې اعتبار سره دی. په دوی کې به کار د ورانولو هغه یو کس کوي چې هغه دغه نرو پنډو والا دی. بیا دلته بله مسله دا خو ثابته شوه چې داسې به کېږي، خو اهمه مسله هغه دلته دا چې کله به کېږي، دا کعبه به کله ورانېږي. نو په دې کې د علماو اقوال دي. چا دا ویلي دي دا به د عیسی علیه السلام په زمانه کې د یاجوج او ماجوج د راوتونو وروسته، ولې ځکه چې حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې کور حج به خلک کوي، د الله د کور حج به رواني، عمرې به هم کېږي بعد خروج یاجوج و ماجوج. د یاجوج و ماجوج راوتونه بعد به هم د کوره پاتې. نو بعض علماو دا خبره د دې حدیث په رڼا کې کړې ده، وایي دا د یاجوج ماجوج د زمانې نه وروسته بیا د حبشي والا به راځي او کعبه به ورانوي. بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده، وایي نه، مسلمانانو باندې چې به کوم هغه خوږه او پسته سیلۍ راځي او د هغوی هغه ساه به واخلي، نو په ځمکه به مسلمان پاتې نه شي. حدیث کې راځي را به شي، دغه نښه به موږ تفصیلا ذکر کوو، خو په غټو نښو کې، د قیامت په غټو نښو کې ده. دا سیلۍ به څنګه راځي، مسلمانان به څنګه مړه کېږي، دا به ذکر کوو هلته. نو د هغې نه بعد به په ځمکه باندې بدترین خلک پاتې شي، نیکان خلک به ختم شي. یو حدیث کې راځي چې لا یبقى فی الارض من یقول الله الله، یعنی په ځمکه به داسې هم څوک پاتې نه شي چې د الله نوم اخلي. نو بیا به د حبشي والا راځي او کعبه به ورانوي. او اکثر علماو دا قول دی، لکه امام قرطبي، ابن کثیر، ابن حجر، مناوي، عینی او داسې نور ډېر لوی لوی محدثین، د هغوی دا قول دی چې دا کعبه به کله ورانېږي چې کله په مسلمانانو باندې هغه سیلۍ راشي او د مسلمانانو ساه واخلي، نو مسلمانان به په دې ځمکه باندې نه وي، نو بیا به حبشي والا راځي او د ځمکه د کعبه به ورانوي. او هغو دا خبره هم دلته ذکر کوي، وایي وجه دا ده چې څو پورې دینداره خلک شتي نو هغه وخته پورې کعبه شتي. دا د هغوی دلیل دی چې څو پورې دینداره خلک شتي نو هغه وخته پورې څه شتي؟ کعبه شتي.
نو چې کله مؤمنان ختم شو د ځمکې نه نو بیا به کعبه ورانه کړی شي. الله اعلم. خو دلته یو خبره لکه په دې قول باندې یو جرح او یو اعتراض کیدی شي، اگر که مشهور قول دا دی چې حبشي والا به دا کعبه بیا ولې ورانوي چې دا خلکو سره قیمت نه وي. خیال هم دې خبرې ته لکه دغه علماو څه ووي دا دویم قول څه دی کله به کعبه ورانېږي چې مسلمانان ختم وي، مسلمانان به نه وي حبشي والا به راشي کعبه به ورانه کړي. سوال دا دی اعتراض په دوی باندې دا واردېږي چې بیا حبشي والا ولې کعبه ورانوي او په هغه ټیم کې څوک نشته چې د کعبې قدر ورسره وي. خیال هم دې زما دې خبرې ته که نه دا اعتراض پې واردېږي. صحیح ده خو بیا هم دا اعتراض په دوی واردېږي. زما خو خپل ذهني زړه په دې مطمئن دی په دې خبره کې توقف کول. که څوک وایي چې کعبه به کله ورانېږي الله اعلم، ځکه چې حدیثونو کې د دې خاص محدد وخت نه دی راغلی. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی وي صحیح خو نه یې ده ښوولی نو موږ به دا نښه ذکر کړو او بیا به داسې ووایو چې کله به ورانېږي نو دا علم د چا سره دی؟ د الله سره دی. علماو کوششونه کړي دي چا یو خبره ذکر کړې چا بله موږ تاسو ته ذکر کړه خو په هغې باندې هم د هغوی سره مضبوط دلیل نشته. د هغې نه بعد بله نښه دا پرې درس کې څویمه ده شپږمه ښه دا پرې درس کې شپږمه او په دې نښو کې دولسمه ده. د مؤمن خوب به رښتینی وي. داسې وخت به راشي چې مؤمن په خوب کې هر څه ویني، هر قسمه خوب چې ویني خوب به څه رښتینی وي. داسې وخت به راشي. او د خوب رښتینی کېدو څه مطلب دی؟ رښتینی خوب څه ته وایي؟ چې څه ویني هغه به کېږي، دې ته وایي رښتینی خوب. داسې وخت به راشي چې مؤمن څه ویني هغه به رښتیا کېږي. لکه اوس چې موږ خوب وینو کېدای شي رښتیا شي، کېدای شي دروغ وي، کېدای شي هسې شیطاني خوب وي، کېدای شي حدیث النفسي. خو یو دور به داسې راشي قیامت ته نږدې چې د مسلمان خوب به دروغجن نه وي. دلیل په هغې باندې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اقترب الزمان کله چې زمانه را نږدې شي. زمانه را نږدې کېدو څه مطلب د دې کې علماو اقوال دي خو واضح دا ده چې قیامت را نږدې شي. کله چې د قیامت زمانه را نږدې شي دا مطلب شو. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. د مؤمن خوب به دروغجن کېږي نه. روایت کې داسې هم راځي چې فی آخر الزمان هغې ښه تفصیل لري دی. لکه موږ وایو اذا اقترب الزمان څه معنا چې زمانه را نږدې شي، نو هغه حدیث کې وضاحت دی فی آخر الزمان یعنې قیامت ته نږدې. چې کله قیامت را نږدې شي نو لا تکذب رؤیا المؤمن. د مؤمن هغه خوب به لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. د مؤمن خوب به نه دروغجن کېږي، چې څه ویني هغه به کېږي. لکه نن سبا خو موږ وایو که نه چې تعبیر پسې به ګرځي او تعبیر کېدی شي دغه شیان وشي او کېدی شي ونه شي، خو په هغه وخت کې به پکې دروغ نه وي، ټوله خبره به رښتیا وي. ولې که څوک سوال وکړي چې ولې په دې کې څه حکمت دی؟ ولې به قیامت ته نږدې داسې کېږي؟ ولې به قیامت ته نږدې د مؤمن خوب رښتینی؟ نو جواب مؤمن به په هغه وخت کې ناشنا وي. څه به وي؟ ناشنا به وي.
لکه حدیث کې راځي کنه چې بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. اسلام چې شروع شو په اوله کې سو ناشنا او بیا به په دې اسلام باندې داسې وخت راشي چې بیا به ناشنا شي. فطوبى للغرباء. نو کم خلک چې په دې اسلام باندې په دغه وخت کې عمل کوي او هغه هم ناشنا وي نو د هغوی دپاره په جنت کې یو خاص ونه ده. څومره چې دا قیامت را نږدې کېږي نو په اسلام باندې عمل ناشنا کېږي. لکه یو وخت داسې و چې دینداري اشنا وه او بېدیني څه وه ناشنا وه. اوس زموږ دې وخت ته وګوره دینداري ناشنا شوې ده او بیا له مخکې ځه چې دا فتنې ښه ډېرېږي. د سلف صالحینو په وخت کې داسې به وه چې چا به بېدیني وکړه یا د ګناه کار به یې وکړو نو خلک به ورته حیران وو، یاره ته د ده وګوره د الله نافرماني وکړه. خو نن سبا وخت کې چې کم سړی دینداري کوي خلک ورته په ناشنا نظر ګوري. که چا ګیره پرېښودې ده او ګیره یې غټه ده به ټوله دنیا به ورته ګوري. که پیسې د ګېټو نه بره ساتلي خلک درته ګوري. که خلک منع کوي چې دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، نشې تماشې مه کوه، خلک د تعجب په نظر ګوري. که دا دې ووایي چې زه په ګاډي کې سندرې نه لګوم خلک درته تعجب په نظر ګوري. که دا دې ووایي چې ما سره به په ګاډي کې کښېني خو سګرټ به نه څښي نو خلک به تعجب په نظر کې ګوري. نو هغه دینداري ناشنا شوې ده او بېدیني اشنا شوې ده. په لاره روان دی سندرې لګولې دي هېڅ پروا نشته کته دي اوبه راځي. دغه شان یې سګرټ په خوله کې نیولی دی دغه بې شرمه او لوګي تې وباسي راوباسي او څوک هېڅ نه وایي. د نایي په چاپ کې ناست و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سنت ګیره هغه به رالي کډر ته ګزاري هېڅ خبره نه. څوک ورته ګوري نه سره تعجب په نظر باندې. ولې ځکه چې دا خلک د دې بېدینۍ سره عادت شوي دي. نو بېدیني خلکو ته عام ښکاري. که دیندار یې ولیدو نو بیا سر به پسې هم داسې راوباسي دوکان نه یې ځي. هلکه نو دا خو د پیغمبر په لار روان دی. د الله سبحانه وتعالی چې کوم دین را لېږلی خو په هغې روان دی که نه. نو ده ته دا ناشنا ښکاري اوس چې دا څنګه دی په دې زمانه کې. او دا له صبر وکړئ. الله اعلم چې را روان وخت کې به څه حالات وي. اوس خو لا بیا هم الحمدلله حق پرست علما شتي، دیندار مسلمانان عوام شتي. اگر که لږ دي خو شتي نو دین بیا هم خلک پیژني څه نه څه. او داسې وخت به راشي چې بلکل به بیا نه پیژني. یو حدیث ما تاسو ته ذکر کړی یم او بیا به هم تذکره راشي. داسې زمانه به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې خلک به صرف کلمه پیژني لا اله الا الله بس. او دا حدیث به اوس درته بیان کړم تاسو به واورئ بې روانه نښه کې. نو بېدیني به دومره عامه شي. ما خبره څه پورې راواغسته تاسو نه مې یېره شو. د مؤمن دا خوب به ولې رښتیا وي حکمت پکې څه دی. نو موږ وایو مؤمن به په هغه ټیم کې څه وي ناشنا به وي که نه. نو چې کله دا مؤمن ناشنا دی رب العالمین هغه ناشنا مؤمن له تحفه ورکوي چې راشه ای زما بنده د فتنو په دې دور کې ته زما په دین مضبوط ولاړې نو واله دا تحفه چې کوم خوب ته یې هغه به رښتینی. دا یې وجه شو. او کله به دا کېږي نو دا به په هغه وخت کې کېږي چې کله عیسی علیه السلام سره کوم مؤمنان یې وروسته د قتل د دجال نه هغه وخت کې به مؤمنان ډېر شي او عام به شي. نو بعضو علماو هغه وخت ذکر کړی چې د هغه وخت نه واله او د هغه سیلې راتلو پورې د کمې سره چې به هغه هوا راتلو پورې کمې سره چې به مسلمانان مري. او نن سبا چې کوم خوبونه دي نو دې کې رښتیا هم شته او دې کې دروغ هم شته. او خوب په درې قسمه وي. خوب په څو قسمه؟ درې. کم دي؟ یو شیطانی، یو رحمانی د الله طرف نه، او دریم
حدیث النفس چې ته څه سوچ وکړې ته خوب کې راشي او ته د شپې ویده کېږي که نه او کیلې او ښځه او بچی او کیلې او اکثر خوب کې ته کیلې کې ګرځي نو دا هغه تا سوچ کړی دی بس هغه ته راغی کله شیطاني او په دې خوبونو پورې دومره نښلی یم لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوالی یو کس راغی وی سر مې نیولی او سر رانه پورې کړی شوی هغه وایي ګوره د شیطان تاسو پورې خاندي تاسو یې سله ځان پورې خاندوئ دا اوس خوب بعض وایي غره ته وختم او راټوپ مې و راټوپ مې نه شو وهلی چغې مې وهلې چغې مې نه شو وهلی ما پسې یو پیر یو کس راغی څو پیرې ما ته د خوب تعبیر مالکې د خوب تعبیرونه زه نه وباسم موږ سره ټیم نه او دا به د خوب تعبیر یې معمولي خبره نه ته ما ته ووایه دا به تپوسونه کوې د چا چې را خوب لیدی د سهال دی سهال نه دی خیر دوه درې پیرې راته ووایي بیا ورته ما وایي وایه وایي زه اکثر الوزم په هوا کې وایي زه دا خوب وینم زه پکې الوزم په هغه ټیم زمونږ قدرمن والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري او الله یې د هغه نه راضي شي هغه ولاړو ما سره نو ده چې ما ته دا خوب وي موږ د جومات ته راوړو لمانځلو نو هغه ورته وایي دا خو مزې دي ستا بې ټکټه ته سیلونه کې یو ځای ته ځې بل ځای ته ځې موږ ټکټونو پسې ګرځو چې ټکټ والو په هوا والوځو ته دومره خوش قسمت یې نو اوس داسې خوب دی چې ته پسې ګرځې زه په هوا کې الوځم د دې ماله تعبیر راوباسه بعض وایي بلا را پسې راغلی سر یې رانه پرې کړو سر مې ترخ کې نیولی او منډې مې وهلې وایي شیطان په ځان پورې مه خندوئ ها هغه خوب چې مناسب وي انسان ته یادي مزیدار خوب وي د هغې د تعبیر سړی معلومات وکړي د دې سړي نه معلومات وکړي چې په یقین چې د سره علم دی کې څه حرج نشته والله اعلم د هغې نه بعد بله نښه دا قرآن به اوچت کړی شي د دې ځمکې نه او د دې سینو نه قرآن به اوچت کړی شي د ځمکې نه او د سینو نه الله اکبر دا ډېره د یېرې نښه ده حدیث کې راځي د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت ته امام ابن ماجه راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یدرس الاسلام د اسلام به ختم شي الله اکبر دا دین به ورو ورو څه شي ختم به شي یدرس د دې هغه نښې به ختم شي کما یدرس وشي الثوب لکه څنګه چې یو سړي کپړه اخیستي په هغه کپړه کې ډیزاین یې کرښې که نه استعمال سره کرښې څه شي ختمې شي د شمه د اسلام ختم شي واوره بېدیني به څومره عامه شي تاسو ته ما دا خبره لږ ساعت مخکې کوله حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة نه به څوک روجې پېژني نه به څوک مونځ پېژني نه به څوک حج او عمره پېژني نه به څوک صدقې پېژني وليسرى على كتاب الله د شپې به د الله د کتاب هم اوچت کړی شي فی لیلة په یو شپه کې په یو شپه کې به د الله د ټول کتاب اوچت کړی شي واورې څومره د یېرې خبره ده فلا یبقى فی الارض منه آیه یو آیت هم په ځمکه نه پاتې کېږي وتبقى طوائف من الناس او داسې خلک به په ځمکه باندې الشیخ الکبیر والعجوز چې د هغوی مشران او بوډاګان به څه وایي دا پکې ښه خلک دي ګوره يقولون دابوي أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها زمان پلار نکبه لا إله إلا الله ويجو من قيم وايو دا بکی دین دار ده خسر آگه ده چی کلمه و تیاده ده نمونشتی نروجشتی نزکاتشتی نحجشتی نعمرشتی او دا اللہ کتاب تی موچد کرشو یو حدیث کی دیسی رضی امام دارمی راوڑ عبداللہ ابن مسعود لیسرین علی القرآن ذات لیلہ یو شپکی با اللہ دا قرآن طولو چید کی فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت قرآن الكريم يو آيات من بدي مصحف کی پاتی نش
مصحف چې تاسو سره دی که نه دا پاڼې به خالي پاتې شي ټولې او چې چاته یاد دی د هغه د سینې نه به ویستی شي ځکه یو روایت کې راځي عبدالله بن مسعود دا خبره وکړه لینتزعن القرآن من بین اظهرکم دا قرآن به ستاسو نه اوچت کړی شي هغو ته یا ابا عبدالرحمن ألسنا نقرأ القرآن موږ د قرآن لولو یادوي وقد اثبتناه في مصاحفنا موږ خو په مصحفونو کې ځان سره لیکلی هغو ته وی یو شپه کې به الله اوچت کي فیذهب من اجواف الرجال د سړو د سینو نه به یې اوچت کي فلا يبقى في الارض منه شيء په ځمکه باندې به هېڅ قرآن پاتې نشي یو آیت به هم په ځمکه باندې پاتې نشي یو روایت کې راځي عبدالله بن مسعود ډېر ناشنا روایت ته امام دارمي راوړی وی اکثروا تلاوة القرآن د دې قرآن تلاوت ډېر کوئ د دې قرآن نه مزې واخلئ دا قرآن یاد کوئ د دې قرآن ترجمه او تفسیر واورئ په دې باندې ځان پوهه کوئ په دې باندې عمل وکئ قبل ان يرفع دا قرآن به درنه اوچت کړی شي بیا وګورئ دا خلک به څنګه سحر کی فیصبحون منه فقراء دا خلک به ټول غریبانان شي هېڅ چاته به قرآن نه یاد او داسې حالات به راشي وینسون قول لا اله الا الله تر دې چې دا کلمه به هم د خلکو نه هېره شي تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې دا خو یقیني خبره چې دا نه خبره ښکاره کېږي د هغې نه مخکې دې قرآن نه مزې واخلئ دې خوږ کتاب نه تلاوت یې ډېر کوئ یادوئ یې یاد یې کوئ الحمدلله اوس عمر هم شتي وخت هم شتي روغ صحت هم شتي هر څه شتي دا قرآن یاد کوئ مراجعه یې کوئ تفسیر یې واورئ ترجمه یې واورئ د یو پوه عالم سره کښېنئ چې به د قرآن هم پوه کړي یو وخت به راشي ګوره الله دا کتاب به بیانوي ګورئ دا مصحفونه به ترې خالي پاتې شي دا سینې به دې نه خالي شي دا به کله کېږي دا نښه به کله راښکاره کېږي نو بعضو علماو خو دا ویلي چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه بعد لکه امام قرطبي او حیتمي دې له ترجیح ورکړې ده بعضو علما وایي چې نه کله چې په مسلمانانو باندې هغه سیلۍ راځي په هغه وخت کې به دا کار کېږي حدیثونه داسې ښکاري چې دغه سیلۍ ته نږدې به دا کار کېږي د هغې نه لږ ساعت مخکې لږ وخت مخکې ځکه چې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بعضې روایتونه داسې معلومیږي وجه دا دی چې هلته حذیفه رضی الله عنه هغه روایت موږ بیان کړو که نه چې مؤمنان به له یي په ځمکه باندې اگر که کمزوري به خو یي به مؤمنان به یي کمزوري به خو یي به نو دې نه دا واضح شو چې دا به دغه سیلۍ راتلو نه مخکې دا نښه راښکاره کېږي څو نښې شوې په ناني درس کې څو شوې او مکمل څو شوې 14 کمې وې نن موږ کمې ذکر کړې سپومۍ به غټه شي د عربو ځمکه خصوصا جزیرة العرب دا ځمکه به تکه شنه شي واپس به شي شینوالي ته او نهرونه ولې به پکې روان شي مسلمانان به محاصره کړی شي په مدینه کې د الله د کور حج به بند کړی شي کعبه به د حبشي په لاس باندې ورانه کړی شي د مسلمان خوب به رښتینی قرآن به اوچت کړی شي د ځمکې نه او د سینو نه په دې باندې به اکتفا وکړو را روانې نښې بیا داسې لږې تفصیلي دي اوږدې دي لکه د امام مهدي او نورې داسې پای کې به اوږد تفصیل ته ضرورت دی هغه به په روان درسونو کې بیانوو چې مهدي به کله راوځي د کوم ځای نه به راوځي څو ورځې به تېرې په ځمکه کې او نورې داسې نښې الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه فتنې نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې د دې قرآن سره زموږ محبت ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له قرآن باندې عمل کولو او په هغې باندې د پوهېدو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين